السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامده و مسلم و بعد. یو محترم نور پوښتنه کړې ده چې یاره تندر یا برېښنا د ځمکې ته څنګه راځي او په کوم شکل او کیفیت. جناب محترم، زمونږ او ستاسو دین خو تشریعي دین دی، تخنیکی نه دی، هغې ته انګریزي کې ټیکنیکل وایي. نو زمونږ شرعي او تشریعي دین دی چې اصول د ژوند زندګۍ موږ ته راښیي. خو کله کله پکې دا ټیکنیکل شیان دا پکې ضمناً ذکري، لکه د سورة الرعد 14 سپاره کې 14 نمبر آیت دی، آیت نمبر هم 14 دی. الله پاک فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ويسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. نو الله تبارک وتعالى فرمایي ويسبح الرعد بحمده، رعد د الله تبارک وتعالى تسبیح هم وي او د الله تعریفات او حمدونه بیانوي. والملائکة من خیفته، او الله تبارک وتعالى هم د الله تسبیح او حمد د الله د ویرې د وجې نه بیانوي. ويرسل الصواعق، نو دغه صاعقه ده، دغه صاعقې د پښتو کې تندر وي، او الله تبارک وتعالى را لیږي دغه صواعق فیصیب بها من یشاء، چاته چې وغواړي هغې ته الله تبارک وتعالى دا تندر رسوي. بهرحال د دې آیت په تشریح کې صورت د تفسیر ابن کثیر د همدې صورت لاندې همدې آیت لاندې 14 نمبر آیت د سورة رعد، عبدالله ابن عباس فرمایي اقبلت اليهود الى النبي صلی الله علیه وسلم فقال یا ابا القاسم اخبرنا عن الرعد ما هو. اصل کې مسله دا وه چې په تورات کې هم د رعد ذکر و، یعنی د تندر ذکر په دغه کې مو په تورات کې. نو چې کله دا آیتونه را نازل شول نو یهود د مدینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل او پوښتنه یې ترې وکړه، ځکه تورات کې دا ټوله قصه وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل اخبرنا عن الرعد ما هو، رعد باره کې موږ ته معلومات راکړه چې دا تندر څه شی دی. رسول الله ورته فرمایل ملک من الملائکة موکل بالسحاب، وای دا د الله تبارک وتعالى ملائکو کې یو ملک دی او موکل بالسحاب، دا الله تبارک وتعالى په وریځو باندې مقرر کړی دی. دا وریځې یو ځای نه بل ځای ته بیایي. معه مخاریق من نار، د ده سره مخاریق من نارین دي، د اور چابکې ورسره دي. چابک هغې ته وایي چې هغه اسپې مسپې پې خلک وهي او شړي پې، یعنې ځناور چې پې شړي هغه لخته. نو وای د سره هغه د اور دغه دي، دا یسوق بها الصحاب، وای په دې باندې دا وریځې شړي را شړي حیث شاء الله. فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع، وای ښځه صحیح دی دا رعد خو وشو او دا پړق او پړوقې موشه، نو دا مخاریق من نار نه دی، دا برېښنا ده. تندر بیل شی دی، برېښنا بیل شی ده. نو بیا یې ویلې وایي ښه دا اوازونه څه شی دي؟ قال زجرة بالصحاب اذا زجره حتى ينتهي الى حيث امر قالوا صدقت. دا وګوره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې وای دا غږ، دا رسول الله ورته په جواب کې فرمایل وای دا غږ دغه دغه اواز چې دی په د وریځې باندې کوي د دې دپاره چې وي شړي. بهرحال دا خو شرعي هغه اړخ دی که نه. دا چې کوم دا ساینسي علوم دي دې کې موسی خان بازي رحمه الله کتاب لیکلی دی الهیة الکبرا په نوم باندې، د هغې کې ډېر لوی تفصیل پې کړی. دې ته په اردو کې آسماني بجلي وایي. دا بیا وایي چې دا د علمي هیئت چې کوم علما دي دوی وایي چې اصل کې دا برېښنا او تندر دا د دې نه جوړیږي چې کله هوا د وریځې سره وجنګیږي، نو د وریځې سره د جنګېدو د وجې نه دوه اجسام چې خپلو منځو کې وجنګیږي اواز کوي، نو هغه اواز چې پیدا شي دا هغه کړنګاری دی. او دوه مضبوط جسمونه چې خپلو منځو کې سره ولګېږي اور هم پیدا کي، نو هغه اور پیدا کول هغه برېښنا دي. او دې نه بیا دقه رنګې دا آسماني دا دغه تندر ترې نه بیا جوړ شي. او تندر کې وایي کروړونه وولټه بجلي وي او کروڑونه وولټ برقی پکې بجلی او کروڑونه امپیر کرنٹ پکې. نو دا دنیا کې چې کومه تیزه بجلی ده دا 220 ده، دا چې عام طور سره معمولا کومه استعمالیږي او د سامانونه پې چلیږي دا 220 بجلی ده، 220 وولټه ده. دې کې کروڑونه وولټه بجلی وي. د قرنګي دا بیا څوک انجینیر یا په دې باندې پوهیږي امپیر خبره پکې کړې ده، نو په دې کې کروڑونه امپیر کرنٹ پکې. او دا ځمکې سره په دوو حالت دوو دغه په وجه باندې ځمکې سره لګیږي، ځکه چې دا که منفي وي نو ځمکه کې بیا مثبت چارجي، او که دا مثبت وي نو په ځمکه کې منفي چارج هم شته دی. د دې وجې نه باران کې او ډېر ځایونو باندې هغه ځایونو باندې راغورځي چې کوم ځای کې ونې وي او بارانونه اوبه وي، کوم ځای کې چې اوبه ډېرې وي ځکه هغه ځای
بیا کرنٹ په اسانه اخلي. کوم ځای کې چې وسپنې ډېري هغه هم کرنٹ اخلي. د دې وجې نه په باران کې سفر هم بیا دغسې باران کې چې کړنګاری پکې هغې کې سفر هم ښه نه وي، ځکه کم ګاډی چې تا سره وي او وسپنې نو هغه بیا کرنٹ زر اخلي. او دغه رنګې ځمکې ته را رسېږي وایي څنګه نو وایي ځمکې ته دا داسې را رسېږي چې دا هوا دا د ډېر ګرمایش د وجې نه دا هوا ځان سره ګرمه کړي. دا بیا ته چې کله دا کتابونه ووایې دا د حیات خپل کتابونه دي، شرح چغمني ده او بسباب ده، خلاصة الاصاب ده، پسې راتېر شه خوشیجه ده او سبع الشدات ده او تشریح الافلاک ده، خپل کتابونه دي که نه. نو هغه چې کله بیا ته ووایې بیا هلته تا ته معلومات کېږي چې عناصر اربعه دا دې کې تبدیلات راځي. عناصر اربعه څلور شیان دي، اوبه ده، هوا ده، ځمکه ده او پسې راتېر شه اور دی. دې کې تغییر او تبدیل راځي، دې نه یو شی بل شی جوړېږي. بیا مانه میسج ډېر زیات اوږدېږي. نو وایي دا هوا نه ده، دا ځان سره ګرمه کړي. هغې ته انګریزي کې آیونایز وایي، آیونایز وایي دا هوا ځان ته آیونایز کړي. نو د هغې د وجې نه بیا دا سفر د دې ځمکې پورې ممکن شي، ځمکې ته دا راشي. او درجه حرارت د دې دومره زیات درجه حرارت دی 50,000 ډیګري فارنهایټ د دې حرارت دی، یعنی د لمر نه 15 چنده زیات. لمر کې 11,000 فارنهایټ درجه حرارت دی. د هغې چې کوم هغه درجه حرارت ده ګرمي نو هغه 11,000 فارنهایټ ده او د دې 50,000 فارنهایټ ده، تقریبا 450,000 ته هم رسېږي. بهرحال دی بیا د حالاتو خبره ده. او دی پکې لیکلي چې ځمکې درجه حرارت زیاتېږي نو د دې دغه به هم ډېر زیاتېږي ورسره. د ځمکې درجه حرارت د دې دپاره ښه شی نه دی. بس دغه یو قسم ته داسې مجموعي مختصر غوندې معلومات ول په دې باندې اکتفا وکړئ. یعنی په شریعت کې باقاعده رعد یا تندر دا د یوې ملایکې نوم دی او دا چې کوم علم حیات والا ملایان دي باقاعده ته ورسره کیدای شي دا د هغې اسباب وي. نو دوی سبب دا ښیي چې سبب د دې دا جوړېږي چې هوا د دغه سره په تیزۍ سره ولګېږي، هوا او بادل یعنی سحاب وریځه د وریځې سره تیزه ولګېږي نو بیا دا شی ورسره پیدا کېږي. السلام علیکم.